بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه هیله ده چې ټول زده کوونکي روغ جوړ او صحتمند اوسئ. تېره ورځ موږ او تاسې د کره کتنې په مضمون کې د عربي ژبې کې د کره کتنې په شالید باندې خبرې وکړې. نن ورځ له خیره سره کره کتنه په فارسي ژبه کې، فارسي ژبه چې د اریایي ژبو په کتار کې ولاړه ژبه ده، په کره کتنه کې نږدې اوږده مخینه لري. د فارسي ژبې کره کتنه د سامانیانو په زمانې او واکمنۍ پورې اړه لري. نو که په پښتو ادب ده، که فارسي ادب ده، او که هم دا ډول موږ او تاسې مخکې عربي ادب وکته او له هغې نه وړاندې رومي او ورسره یوناني ادب کې موږ او تاسې په چې کومه کره کتنه باندې خبرې وکړې، هغلته دغه ټول په شعر او ادب پورې، یعنې ډېره برخه په شعر کې وه. دغه کره کتنه له شعر نه راشروع سوې ده او هغه یوناني فیلسوفانو هم بیا وروسته په نثر کې هغه د شعر په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي وو. نو په فارسي ژبه کې هم همدغه ډول دغه لومړی کره کتنه چې د سامانیانو په دور پورې تړاو لري، دا په شاعرۍ کې یا په نظمونو کې ترسره سوې ده. دغه راز د دغې ژبې کره کتنه د شاعرانو ترمنځ ترسره سوې ده، یعنې شاعرانو په خپل منځ کې یو د بل ستاینې او غندنې او یا یو په بل باندې نیوکې سره کړي دي، یو د بل د کلام کموالی او ډېروالی یو بل ته ور په ګوته کړی ده، یا د خپل ځان سره په ګوته کړی، یا یې خپل ځان باندې نیوکه کړي، یا یې په بل شاعر نیوکه کړي، خو په یو ډول نه په یو ډول یوه کره کتنیز فکر پکې موجود ده. لکه بلخي وایي دعوا کنی که شاعر دهرم ولیکن نیست در شعر تو نه لذت و نه حکمت و نه چم. دغه راز فردوسي د خپلې شاهنامې د ارزښت په موخه د خپلې دغې شاهنامې ارزښت په ډاګه کې نو د دقیقې په حماسي سرودونو باندې نقد کړی ده، چې دا یې تاسې په د کره کتنې بهیر په خپل کتاب کې مداسته ده، تاسې کولی سئ هغه د نقد کوم بیتونه چې دي هغه هلته وګورئ او ویلولئ. د تیموریانو پر مهال په فارسي ژبې او ادب کې تذکره لیکنې ډېر زور واخیسته او نوې لاره یې خپله کړه، لکه د محمد عوفي لباب الالباب، د دولت شاه سمرقندي تذکرة الشعراء او داسې نورې تذکرې ادبي تذکرې ولیکل شوې چې په هغې کې د شاعرانو احوال خوندي سوی ده. نو په خپله دغه تذکره لیکنه هم د کره کتنې له مخې کېږي او د کره کتنې اصول پرې تطبیقېږي چې کره کتنې له مخې په ادب کې کوم اصول د یوې تذکرې لیکنې دپاره ټاکل سوي وي، نو د هغې له مخې یو څه لیکل کېږي چې هغه خپله دغه اصول چې د ادب دپاره رامنځته کېږي دا د کره کتنې له مخې رامنځته کېږي. بل د استاد روحي د وینا له مخې چې ترجمان البلاغه د فارسي ژبې لومړنی کره کتنیز اثر ده، او دا وایي تر هغه وخته پورې چې استاد روحي دغه نظر ورکاوه نو دا د فرخي اثر ګڼل کېده. خو دغه وروستیو کې چې کومې څېړنې او موندنې سوي دي، ترجمان البلاغه د محمد بن عمر رادویاني اثر ده چې د بلاغت او ادبي صحنه‌و په اړه بحثونه لري. د فارسي ژبې د کره کتنې تحقیق او تخلیق اثار په یوې ځانګړې جغرافیې پورې نشي خاص کېدی، یعنې دغه د فارسي ژبې کوم کره کتنه چې ده دا نه په عراق، نه په ایران یا فارس، نه په اوسني افغانستان، نه په هند، نه په آذربایجان او نه هم په نورو یوې خاصې جغرافیې پورې نه تړل کېږي، بلکې په مختلفو زمانو کې په بېلابېلو ځایونو کې د دغې ژبې دپاره خدمت سوی ده، هغه که په د کره کتنې یا د نقد په برخه کې ده، که د تحقیق په برخه کې ده، او هغه هم که د تخلیق په برخه کې ده، چې موږ او تاسې کره کتنه تخلیق او تحقیق ټول پېژنو. نو دا و د تاسې د نن ورځې درس. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.